زبستاسو مخامخ دو خبری بکوم یو خو غدا چې مانا دلته کې سوال شو چې زه دې د هغې جواب ورکړم خدا خبره به وروسته کوم مخکې زه تاسو سره د امن باره کې خبره کوم د دې امن کانفرنس چې کوم تاسو راغوستی دی او تاسو ټول چې دلته راغلي یئ زه منتظمین ته پی ټي ایم ته او تاسو کې هر یو کس ته مبارکباد پیش کوم چې تاسو د امن دپاره یو مطالبه ده چې موږ امن غواړو د امن دپاره تاسو ټول دلته کې راغلي یئ او زه د اسلام آباد نه راغلی یم او تاسو سره دا درې خبرې چې وکړم نو واپس په اسلام آباد ته ځم منظور پښتین صاحب یو ځل بیا زه تا ته مبارکباد درکوم چې تا په ډېر ښه موقع باندې په داسې وخت باندې چې اور لګېدل دی تاسو د امن کانفرنس د امن دپاره مو غږ کړی دی او راپاڅېدلي یئ زه تاسو سره په دې جدوجہد کې د امن جدوجہد کې دامې درمې سخنې شامل یم او شامل به یم تاسو سره ملګرو یو خبره باندې غور پکار دی او هغه دا ده چې کله دا افغانستان دا مسله مخکې راغلې وه نو که ستاسو یاد شي یو جنیوا معاهده هم شوې وه هغه وخت کې په افغانستان کې چې کوم جنگ روان و هغه د امریکې جنګ و د روس خلاف هغه د امریکې جنګ و د روس خلاف او د هغې په جنګ کې پاکستان هم ځان شامل کړو او نتیجه څه وه نتیجه دا وه چې په زرګونو باندې خلک شهیدان شو په لکونو باندې بېکوره شو څه بېکوره شو په افغانستان کې او څه چې بېکوره شو نو هغه پاکستان ته رالو څه ایران ته راړو او پوره یو جنریشن یو نسل چې هغه تباه شو او صرف هغه تباه نه شو د افغانستان په پاکستان کې هم او بالخصوص وزیرستان چې په کومه علاقه کې د دنیا د هر طرف نه که چیچکو که ازبکو که عربو هغه دلته راغلو او تاسو بیا د هغې نتیجه وکتله په پاکستان کې بیا اور لګېدلو ستاسو په علاقه کې خو لمبې وې ستاسو په علاقه کې خو اور و په پاکستان کې هم دا اور خور شو او بیا هغې نه بعد 9/11 کېږي او هغې نه بعد موږ وکتلو چې هغې څه حالات وو بیا تاسو وکتلو چې بیا ضرب عضب شروع شو په ساوت وزیرستان کې راه نجات شروع شو په سوات کې هم یو داسې دغه شروع شو او بیا هم تاسو کورونه ړنګ شو بیا هم تاسو سفر کړله زیاته بیا هم ستاسو خلک IDP شو نو زمونږ په دا سیمه کې خاص کر قبایلي علاقه کې او خاص کر په وزیرستان کې او بیا پاکستان کې ټول مونږ د دې نتیجه کتلې وه چې د روس او د امریکې جنګ کې مونږ ته څومره نقصان ورسېدو زه اوس دې خبرې لپاره راغلی وم چې زه اوس ګورم چې اوس یو نوی جنګ دی او دا جنګ د امریکې او د چین منځ کې دی دا جنگ امریکا چین سره کول غواړي او یو ځل بیا په افغانستان کې اور لګوي یو ځل بیا په افغانستان کې بدامني او شر راولي ځکه چې د هغوی دا خیال دی چې په افغانستان کې بدامني او شر وي چې په افغانستان کې اور وي د هغې لمبې به اوس چین ته ځي او هم دغه وجه ده چې په بدخشان کې چې هغه چین سره دغه دی په بدخشان کې دا خلک رسېدلي دي نو زه صرف تاسو ته دا خاص کوم چې کله تاسو د امن په باره کې اواز اوچتوئ نو چې دا پرسپیکټیو واضح وي چې اولنی جنګ
द अमरीकी और द रूस मंस के यो द्वेम जंग दे چې د अमरीकी और चीन मंस के दे और खतरा सदा खतरा आदा چې पाकिस्तान पदी जंग के दानिस्ता तौर बांधी या गैर दानिस्ता तौर बांधी पदी जंग की बिया हिस्सा हविष्टुल वाला दे दी प्लेटफार्म ना दा मुंतबे कौम द पाकिस्तान मशरान था कि गोरे के तासु पदी जंग के हिस्सेदार शुई द योद फरीक को साइड वागिश्तो नो टोल अफगान उलस टोल अफगान मिल्लत बतासु मुखालिफ शी तासु पर दुश्मन शी और दगा और बस तासु पर वतन की और दा बिया सिर्फ पर मकीन और पर लद्दा और पर वजीरिस्तान की बनवी दा और बिया पर इस्लामाबाद की भी दा और बिया कराची की भी दा और बिया पंजाब की भी मुझे दा खास कवमा चिकम बरसर इक़्तिदार तबका ची हो शुकई ती द्वेम जंग के तासु फरीक नशई कि तासु फरीक शुई नो अवल मुखफिल लासुन सजूली उस बखफिल टूल बदन उस जवाई खुदा न खास्ता दी दफारा मावी तवसर दाखिल ख्यालात शेयर कम द्वेमा खबरा चिकम्मा कवल वस्तल शायद वहाब का कर से वो जो बल मलकिन हम दा हुए शिफकतुल्लाह बाबर द पीपल्स पार्टी कारकुन गए और वह खबरी जवाब भर के अली वजीर बारा के से बिल्कुल मसूल माँ जमा जिम्मेदारी दा चीज़ अली वजीर खानदान था और तासु टोलो तासु तरागुन ये जदागी वजाहत हुकम ज मंजूर पश्तीन का वजाहत हुकम ज टोलो का वजाहत हुकम मंजूर पश्तीन से नास्ते स्टेज बांधे जमा खबरी औरी तासु पर इल्म के बवी या बनवी द अली वजीर और द दासी नूरो द PTM मशरानो खिलाफ कला एक्शन अरिस्टल शबे दे द दी पशास सूट मंजूर पश्तीन से नास्ते कराची तरागलो और सिंह कराची तराउर से दो जो नोटिफिकेशन जारी शो दे सूबा बदर शो दे द सूबीन उखले शो और वक्त हुक्म शो चे नाश्ता मुंशी अगो कत मुंदिर हैरान शो और दास तास्त पदीन मचमके गए मां बिलावल से आगा वक्त की पर इस्लामाबाद की जरदारी हाउस की मां वर्त फोन को मैं बिलावल से दा तासु कतल दे चिदा नोटिफिकेशन शेवे दे अगले जो खबर नहीं मैं दा खुदा शल शेवे दे वजीर आला ते फोन को नो पता वो लगे दा च ब्यूरोक्रेसी के दा नोटिफिकेशन जारी शुरू उस ब्यूरोक्रेसी के चाम मुताबिक कार कवनो ब्यूरोक्रेसी दा नोटिफिकेशन करो तासु पर खुदे यकीन हो गई बिलावल से आगा वक्त माखाम टेमो मंजूर पश्तीन से नास दे आगा पखपल जहाज की कराची तलाड़ो वजीर आला से खबर होगा चिदावली दास विशु वजीर आला वर्तो हुई चिदा सेक्रेटरी कड़ी दियो दास सेक्रेटरी खपल इख्तियार और मुंह ने तपोस हमने दे करे नुबिया मंजूर से पता था कि अगर नोटिफिकेशन विथड्रॉ शो अगर नोटिफिकेशन वापस वागश्तले शो को सिर्फ ताउस ते दावे मा कि तासु दाल दा जो लगवई कि हर कले दासी कार कीगी मदागी पशा सूख हुई तीरुष पूरजो के द पार्लिमानी कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी इजलास शो जुखु बाग इजलास के नुमा आखुदा इन कैमरा हो दागी बारा के फोकस जवेम नो खबर नशम कवले खूब अखबारों के दा खबर रालो अखबारों के दा रालो कि बाग इजलास की हम द अली वजीर खबर ओशवा नो चका अली वजीर खबर बाग इजलास की ओशवा यो डेर साहिब इख्तियार दा हुए कि अली वजीर के मंगला माफी हुआरी अगर दा खबर हो मां सिर्फ तेरे पर तासदा वेमा कि तासदा एहसास हुई कि अली वजीर और PTM दबी आवाज खत्म लपारा कम कुवतुन दी और दा सियासी हुकूमतुन तरह कम मुश्किलात थी दा कुवतुन सर जंग कर लपारा तासदा यकीन तर कौम कि मुंग न सकी देशी
مونږ به د علي وزیر دپاره د هغه سهولت دپاره که خلاصولی نه شو که دا زمونږ وس کې نه ده نو کم از کم دومره چې وشي چې هغه ته مکمل طبي سهولیات ملاو شي اسپتال کې او هغې دپاره زما کوشش جاري دی دا زما تاسو سره وعده ده